چې محبوبې راله نمبر راکړو ما ویل چې ښځه مې پې نه شي چېرته نو د پرویز خټک صاحب په نامه مې سیو کړو زما خو مشهور شعر دغه دی چې دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه او هغه یوې هم راته ځان نه سم میړه جوړ کړی نو څه کې یو میړه د پاسه بل میړه وکړه دا چې څه کېږي نو مخامخ په سړي تېرېږي نو هغه شعر مزه کوي که نه بعضې وخت دا اوس دیم ناست دي خو خیر دی نو زموږ کور ته یو بیوټي پارلر رانو دا بیوټي پارلر چې اوزګارې شي نو دوی بیا میک اپ ورسره سامان تیار او په شیشه کې میک اپ کوي که نه نو ځان نه یو بل څیز داسې نو هغه چې کور ته رانوته ما ته کته د کمرې نه زه داسې راښکارم نو مخامخ السلام علیکم نو ما ورته وعلیکم سلام خو کمرې ته ترې نه لاړم ځکه چې زما او د هغې ترمنځ زما ښځه ولاړه وه نو دا ښځې پیشوګانې دي بل څوک نه پرېږدي په خپل مالت کې که نه هغې ته زما شعر په کاغذ باندې ولیکو چې دا په تا چې بد مني نو ویم چې پې دا سر دوه کم خو ښه دی چې هغه وخت کې ما سره تر ښځه نه وي په تا چې بد مني نو ویم چې پې دا سر دوه کم خو ښه دی چې هغه وخت کې ما سره تر ښځه نه وي او ته چې راځې په هغه ورځ زموږ کور ته راشه په کومه ورځ باندې چې کور کې زما ښځه نه هغه وخت لاړو چې به مونږ ویل چې نه پوهېږي اوس دا واړه دومره پاخه دي په هر څه پوهېږي او ما ته په خیال باندې جانانه میسیجونه کوه زما بچي په انګریزۍ زما نه ښه پوهېږي مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې د رمسال کې هسې خټې وکړي زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن له ستا کوڅې ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي پښتونه تا په هره لارو توکل هم دې په کور کې هم دې بارو توکل خو په دې خبره درنه ډېر خفه شوم د ګل ګمله کې دې نسوارو توکل کور کې دننه وي که بار ولاړ وي خو تصور کې راته یار ولاړ وي او د مخکې صف نه ځکه وروستو لاړم ما ویل کېدی شي دې کې پلار ولاړ وي چې مفت خورې چېرته مزه خو نه ده او زما زړګی سدو پیازه خو نه ده او چې راکوې نوړی وړه راکوه زما دا خوله څه دروازه خو نه غلطې په غلا کې جانماز وړلو د کور مالک ورته ویل مونځ پې کوم نو هغه ویل زه ته هندو ښکارم سه چا واپس میخه سوداګر له بوتله ویل دا خو تا ما لړنده راکړې نو هغه ویل ته پې کوم اخبار پړاوې شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لوګېږي ته به وایې دا جوړېده د پلار دی چې په اتم کې اته ځله فیل شوم نو مور ویلې نور سکول مه وایه هسې نه دماغ دې کار پرې نه دي ملنګ ویل خیر راکړه روپۍ مې ورکړه نو هغه ویل زه به درله لس درکړمه خو لږه دا خوله داسې کوپی که یوسف په منډه شیربانو له رالو ویلې تالې مې یوسف وویشته نو هغې ویل غر شي زمونږ خره دې مړه که فرهاد ویل غر نه مې چینه وویسته نو شیرینې ویل که خدای مې نه غلطوي تا جوړې بیا د جومات پیپ مات کو ما ورته ویل لور دې راکړه ګنې هغې ویل ګنې نو څه به وکړې ما ویل نو زه به ځان له بله وکړم یو لوړ سړي ته کور نه ښځې ویل سنډانه کوشه ټول کورونه ښکاري هغې ویل خورې زه پیدل روان یم نن یوه ښځه یو استاد له لاړه ویل که چا ونه کړم نو څه به کوم هغه ویل زه خو چېرته تللی نه یم ټوله شوشه ګورې په سر جوړوي د چا چې سر باندې ویښته نه وي نو دا ته به ویې جوړوي بې پاڼو توت دی د ډېرو شپو نه چې تنګ شو کوربه مېلمه ته یې ویل بچي دې نه یادېږي ویلې سبا له به هغې م راولم دومره تکړه یم چې ډز مې وکړو ټوپک په ځمکه رانه پرېوتلو او هغه ډز هم چېرته ټیر کړی ما ویل برګر ویلې په 20 روپۍ دی او دا چټني ورسره هسې ورکوم ما ویل همدې نه یو پلیټ راډک یو غټ سړی کچن کې ښه خوده و تمامه شپه پې مګې تلې او راتلې هغې ویل که د وړو بوجی ده چې په سیکل مې هنیمون له بوتله دومره درنه وه چې وړې مې نه شوه
نو بیا مې کوزه که یوازې لاړم. خلکو خاندل، ما ویل جوړ پاپولر شوم، خو چا راته روشانې په غوږ کې وویل تا پورې شاته چالاکی تړلې. وایي مړه خېټه فارسي وایي تل شملو پسې مې هندوانه وخوړه خېټې مې روشانې ویل چې مې کوني. جج ملزم ته ویل ته نه شرمېږې چې په شپږم ځل عدالت ته راغې؟ نه هغه ویل ته چې روزانه را خلاصې. د مړ سړي نه چا ګس لاس پرېږو. ما ورته ویل دا څه دپاره؟ ویل چې عملنامه ورته پخې میلو شي. ناجوړه غوا یې هسپتال ته بوتله، هغې ډاکټر په جبه وسټلو. نو مالک یې ویل جوړ ورته سخې ښکاره شوې. جینۍ بوډا سړي ته ویلې بابا داسې راګورې جوړې زویله مې کې. هغه ویل ما باندې څه شړک پرېوتی. د کلي ښځو رانه ستر نه کوو. ما ویلې زه جوړ ډېر خوښ یم، خو چا راته ویل ورته سړی نه ښکاري. تا سره د کلي ښځو ما ویلې تا پسې رنځور شومه. زه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه، ته خو د مخکې نه چوپلې عامې. د سیند اوبو ته یو ملګری یوړو، نو بل پې زر زر یوړ، دوه ډزې وکړې. ویلې ژوندی بیا رانه سینګ وړې. چې محبوبې راله نمبر راکړو، ما ویل چې ښځه مې پې نه شي چېرته. نو د پرویز خټک صاحب په نامه مې سیو کړو.